د هلمند ولایت مقام د هدایت او لزومدید پر بنسټ د ولایت مقام د دفتر او برېښنا ریاست په برخو کې نوي رئیسان په خدمتي ډول معرفي او د خپلو دندو چارې ور وسپارل شوې. په همدې توګه جوړ شوو مراسمو کې مولوي حیات الله د هلمند ولایت مقام د دفتر د رئیس په توګه او د ولایت مقام مخکنی د دفتر رئیس مولوي عبدالرحمن حذیفه د برېښنا ریاست د رئیس په توګه په خدمتي ډول معرفي شول. په دې مراسمو کې د اړوند ادارو مسؤلینو او کارکونکو ګډون کړی وو. د نوو مسؤلینو د معرفت پر مهال د هغوی د نوو دندو او مسؤلیتونو په اړه لازمي څرګندونې وشوې او له دوی څخه وغوښتل شول چې د سپارل شوو مسؤلیتونو د ترسره کولو پر مهال اداري اصول د مراجعینو ستونزو ته رسیدنه د چارو چټکتیا او د اړوند ادارو ترمنځ همغږي په پام کې ونیسي. همدارنګه د ولایت مقام د دفتر له نوي رئیس مولوي حیات الله څخه تمه وشوه چې د ولایت مقام د اداري چارو په لا ښه تنظیم، د مکتوبونو د مراجعینو د چارو په منظم مدیریت، د اړوند ادارو ترمنځ د همغږي او د ورځنیو ادارو مسؤلیتونو په ترسره کولو کې لازمي هڅې وکړي. د برېښنا رئیس نوي خدمتي رئیس مولوي عبدالرحمن حذیفه ته هم سپارښتنه وشوه چې د برېښنا ریاست اړوند چارې په مسؤلانه توګه تعقیب کړي. د برېښنا د خدماتو د ښه والي په برخه کې هڅې او د خلکو او اړوند ادارو ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په پای کې دواړو نوو خدمتي رئیسانو ته د خپلو نوو مسؤلیتونو د ترسره کولو په برخه کې د لا زیاتو بریا هیله څرګنده شوه او ټینګار وشو چې د ادارې د چارو د لا ښه والي او د خلکو د خدمت په موخه به خپلې دندې په پوره مسؤلیت، اخلاص او ژمنتیا ترسره کوي.